الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة اما بعد. دا نشستم د سوال او د جواب دی. مخکې نشستم د سوال او د جواب ضروري مسائل دي. بعضې خلک دا سوال کوي چې ډېرو خلکو ته مونځ نه ورځي، د جنازې مونځ نه ورځي، دغه شان نور غټ غټ موټا مسایل نه ورځي، نو دوی لپاره پکار دی چې تعلیم خلکو کې کینی. نو بالکل دا بهتره خبره ده که هغه د تبلیغ تعلیم خلقی دی یا دغه شان مسجد کې علما دي، طالبان دي، هغوی سره ناسته پکار ده، هغه مدرس سره یا خپل امام سره ناسته پکار ده. دا خو ضروري مسایل دي چې لازمن دی دا یاد کړي. بله مسله دا ده د غصب په ځمکه کې، یعنی دا موږ ورته د قبضې ځمکه وایو یا د چا نه په زوره باندې واخیستله، هغې کې جومات جوړ کړي یا یې کې د اختر مونځ کوي، نو آیا په دغې باندې دا مونځ کېږي په دغه ځمکه کې که نه؟ جواب دا دی ګوره مونځ چې دی یو دا د الله تعالی حکم دی، فریضه ده. دویم دا په دې باندې د الله د طرفه د ثوابونو د اجرونو هغه وعده ده. نو په دې ځمکه کې د ده خو فرض ادا شو، خو چې کوم ثوابونه پې الله تعالی ورکي په عملنامه کې در پاره لیکي، هغه ثواب به پې دله نه میلاویږي، ځکه دا ځمکه پردی را د غصب ده. د دې د وجې نه چې کوم د وقف مسایل دي نو هغې کې علما فقهاو ډېر احتیاط کړی دی چې لازمن چې هغه بالکل وقف د مسجد دپاره یا د مدرسې دپاره یا مثال دغه لپاره د اختر مونځ دپاره دې لپاره وقف هغه ځمکه پکار ده. به هر حال نو داسې د شک ځای نه ځان بچ کول پکار دی. ډېر خلک بیا وایي یاره مونږ عیدګاه کې مونځ کوو، یو پټي ته تلي هغه کس سره به یا د نورو ملګرو لګي یا به نه لګي، نو د ډېرو ملګرو هغه مونځ چې زړه کې لازمن خیر پروت وي نو مونځ خو صحیح نه راځي. نو داسې ځای کې هغه مونځ فرض ادا کېږي، خو چې کم ثواب پې کېږي پې ورته نه میلاوي. بله مسله ده بعضې دا مشرانې په تش کلحو باندې مونځ کوي، نو تش کلحو باندې مونځ دی او کراهت راځي، لازمن یو دوه درې صورتونه ورسره واړه هغه یادول پکار دي. بله مسله دا دا بعضې ملګري وي چېرې د اختر د مونځ کې دا اقامت نشته، اذان نشته. نو اول خو دا چې د پیغمبر علیه السلام د کم تعلیمات مونږ ته په کومه طریقه راغلي دي اک شان به جمدي کوو، په هغې به عمل کوو. دویم دا بعض علماو لیکلي دي او ډېره عجیبه نکته ده چې اختر په مونځ کې اقامت او اذان ولې نشته؟ جواب دا دی ګوره د اختر به د مانځه کې الله تعالی خپلو بندګانو ته د مغفرت اعلان کړي، او د دې د وجې نه ګوره د جمعې پر ورځ خطبه مونږ مخکې وایو، د اختر پر ورځ د مانځه نه وروسته خطبه ده. وي الله تعالی وي چې اذان هم پرېږده، بانګ مه وایه، اقامت هم پرېږده، خو ته راشه ما ته فورا سجده وکړه چې په سجده باندې ته ما ته څنګه سر کېدې دغه دوران کې د تعالی فورا د مغفرت اعلان وکړم. نو دا اذان او اقامت یې ځکه کټ کړی دی چې بنده فورا په سجده باندې پروزي الله تعالی ته د مغفرت اعلان کړي. دا پکې عجیبه خبره ده. او بله مسله ده د جمعې پر ورځ د غسل متعلق، نو غسل خو دا مسنون دی. نو ګوره یو غسل سره صفایي راځي، بل دا سنت هغه جمدي کول، او په دغه غسل سره چې کوم اودس وشي او په هغه اودس د جمعې مونځ کولو، نو دا فضیلت چې پې دی دا په دقه باندې دی. اوس که یو سړی وایي چې ما د سهار غسل وکړو او بدن خو هم صفا شو، نو بیا که جمعې له غسل نه کوم نو ټیک دی، بدن یې صفا شو، خو که جمعې ته دی بیا ځان ته اودس کی یا مثال د جمعې د مونځ نه ګنټه مخکې د غسل وکړو او بیا اودس مات کړو، بیا د مانځه لپاره صرف اودس وکړو، نو دا د دغې د جمعې په دې غسل کې دا بیا نه راځي. بل یو سړی راورسېدو د جمعې په ورځ باندې اکثر د علاقو کې دا ترتیب وي، دا نه پکار، خطبه شروع وي یا خطبه ترې لړه شي او یا رکات یو تلې د جمعې په ورځ باندې، نو د جمعې چې کوم مستقل هغه پوره کامل ثواب و هغې کې کمې راغی، مونځ یې وشو خو د جمعې چې کوم پوره ثواب میلاوېدو خطبه اورېدل واجب دي، هغه ثواب کې کمې راغی. نو لہذا دې ته هغه کتل پکار دي چې د وخته ځان نه ځو. اوس که دغه مونځ هم تللو نو بیا به څه کي؟ بیا به د ماسپښین عام مونځ کوي.